بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. د مبادئ علم الاصول درسونه مونږ ویله په هغه کې پرون مونږ 40 نمبر صفحه کې دا وویل ما يتعلق بالعلة والسبب، چې د علت او د سبب تعلق په څه شیانو کې و. اول مونږ دا ویل چې کله د سبب دا مع العلت ذکر سي نو په دې کې اضافت و حکم ته کیږي. بیا مو مثال دا ورکړي لکه یو انسان غلا وکړي، یو انسان غله ته یو لاره وښیي چې ورسه پلاني کور نه پیسې لوټ کړه. نو اوس که هغه غلا وکړله نو سبا د کور والا راولګېږي، هغه غل په جای باندې دا کم کس رانیسي چې هغه لاره ورته ښودلې ده، نو دی وایي هغه به ضامن نه وي، نه، ځکه هغه سبب د علت د غله دپاره دی، باید غل ضامن شي. 45 نمبر صفحه کې دویم وایي 45 نمبر وایي قد يكون السبب بمعنى العلة اذا ثبت العلة بالسبب. وایي کله وي سبب په معنا د علت سره. مخکې خو تا ته اول کې دا وویل چې کله علت او سبب دواړه سره ذکر سي نو حکم به علت ته راجع کیږي نه سبب ته. دلته وایي قد يكون السبب بمعنى العلة، کله سبب په معنا د علت سره وي. و اذا ثبت العلة بالسبب، کله چې علت په سبب سره ذکر سي نو فيضاف الحكم الیه، بیا دغه حکم اضافت و سبب ته کیږي. لانه علة العلة معنا، ځکه دا علت د علت د معنا لپاره. مثال کې تا ته ښه واضح کوي کله دې ساق دابتن، دا په مثال دا کس سره دی چې چلوي یو دابه، فطلف بوطئها شیء، طلب سو په ختلو د هغې سره یو شی، یعنې دا دابه پر یو چا باندې وختله، یوه مجازي معنا یې دا وکړه چې وختل په یو چا باندې، یضمن دی ضامن دی. مثلا یو چا موټر چلوي، اوس موټر یې په یو چا کې ووهئ، نو اوس به ته رالګېږې و دا په دې کې خو علت دا دی موټر وهلی دی، نو موټر ضامن دی؟ نه، په دې کې سبب ضامن دی، سبب یې ته یې، یعنې تا چلوی، تا په وهلی دی، ځکه دا د هغې دا اسټرینګ و دا هر څه ستا په لاس کې دي، نو ضامن پکې ته یې. دلته حکم و سبب ته راجع دی، نه و علت. اول مثال کې حکم و علت ته راجع و، نه و سبب ته. دلته وایي کله که سبب په معنا د علت سره وي نو بیا دا حکم چې دی هغه سبب ته راجع دی. ویل لأن الدابة لا اختیار لها، دابې لري اختیار نشته، ځکه دابه خو هغه واشکی و د هغې دغه ستا په لاس کې دی، په کوم طرف چې بیا په هغه طرف شي. لا اختیار لها فی فعل، اختیار نشته د فاقد سیما اذا کان مع سایقها، بیا وایي خامخا په دې حالت کې کله چې د هغې کنټرول ستا په لاس کې، یعنې د هغه سټرینګ ستا سره وي، فیکون السبب فی معنی العلة، دلته بیا سبب په معنا د علت سره دی، نو فیضاف الحکم الیه، نو اضافت د دې حکم و دا سبب ته کیږي. دریم وایي قد یقام السبب مقام العله، کله سبب درېږي په ځای د یو علت باندې، په کوم وخت کې؟ عند تعذر الاطلاع علی العلة، په وخت د تعذر د اطلاع کې، یعنې چې خبر نه ورکول کیږي پر علت باندې، تیسیرا للامر علی المکلف، دا وایي اساني د یو امر لپاره چې هغه امر مکلف دی. کالنوم الثقیل اقیم مقام الحدث، مثلا یو سړی دی ډېر وده دی، دروند خوب یې دی، وده شو او داسې شته د مانځه دپاره منتظر و، دی راپاڅېدی، اوس ده ویل چې یاره زما اودس به مات شوی او که به نه وي. و دا نوم ثقیل، دا نوم خو سبب دی د بیا اودسیا دپاره، یعنې سبب دا سو، علت څه شو پکې؟ علت بیا اودسي سو، نو حکم څه دی؟ حکم پکې اودس دی. نو کله وایي سبب پر ځای د علت درېږي، و دا نوم ثقیل به سبب دی دپاره د بیا اودسیا، ځکه ده ته دا نه معلومیږي عند تعذر الاطلاع، ده ته دا خبر نشي زما اودس مات شوی دی که نه دی، نو بس دغه نوم ثقیل دغه سبب چې دی دا علت دی، ودرېدی پر ځای د بیا اودسیا، حکم دا دی چې اودس وکړي. که نوم ثقیل اقیم مقام الحدث، وایي دا نوم ثقیل چې دی هغه اقیمه درېدلی مقام الحدث په ځای د بیا اودسیا. والخلوت او خلوت چې دی اقیمت دا درېدلی دی مقام الوت، په ځای د وت باندې، یعنې خلوت کول د یو چا سره دا و سبب دی، اوس دغه سبب پر ځای د علت باندې درېدلی دی چې دا په ځای د وت باندې ولاړ دی. والسفر چې دی اقیمه دا د قایم شوی دی مقام المشقة فی حق رخصه، په ځای د سختۍ کې په حق د رخصت، سفر دی
که تا ته اساني هم وي دا سفر سبب دی د علت دی د دې لپاره چې په سفر کې مشقت شته، یعنې د مشقت سختي د علت دی. څلورم قد یسمى کله کله وایي مسما وي غیر سبب سبب مجازا، کله کله غیر سبب دا سبب وي مجازا سبب وي. لکه اوس کله یو څوک قسم وکړي چې زه به مثلا ډوډۍ نه خورم. اوس دا قسم خوړل دا خو سبب نه دی، تا قسم وخوړی. په دې کې سبب څه دی؟ سبب هغه ډوډۍ خوړل دی. که چې چیرې ډوډۍ وخوړل دا سبب ذکر سو نو بیا حکم د یمین دی، نو دې ته دوی سبب مجازي وایي. قد یسمى غیر سبب سبب، کله کله یو غیر سبب ته سبب ویل کېږي مجازي سبب. کله یمین لکه یو څوک قسم وخوري یسمى سببا لکفاره، دا قسم چې دی دا سبب دی د کفارې لپاره. او سبب چې دی والسبب هو فی الحقیقت هو الحنس، سبب په حقیقت کې هغه قسم دی. دې ته دا حنس دا سبب مجازي وایي. څلورم پنځم و دی وایي فی الحق هو الحنس اعلم پوه شه ان سبب وجوب الصلاة الوقت، سبب د واجبېدو د لمانځه هغه وخت داخلېدل، وخت داخل شو د سهار ده، نو سبب هغه وقت دی او المونځ حکم علت دی. و سبب وجوب الصوم، او سبب د واجبېدلو د روژې شهود شهر د میاشتې حاضرېدل. و سبب وجوب زکات، او سبب د واجبېدلو د زکات. النصاب النامي، هغه نصاب دی. نامي مطلب دا دی چې یا هغه پوره کېدونکی یا پایدې ته رسېدونکی، حقیقتا او حکما. حقیقتا دا معنا چې دغه زکات نصاب ته ورسېږي یا په توالد سره، مثلا ستا پسونه دي، میږې دي، اوښان دي، غویي دي، یا نو دې کې د اوښانو کې هغې خپل عادت ته ورسېدله 15 عادت ته، او دا پسونه چیلیانې 40 عادت ته ورسېدل، نو دا بیا دې ته بیا وایي نصاب نامې حقیقتا. او حکما دا دی چې دغه ستا پیسې دي د بل چا سره دي، هغه مضاربتا در چلوي نو زیاتېږي او کمیږي، دې ته بیا حکمي وایي. نو دی وایي حقیقتا او حکما. و سبب وجوب الحج البیت، سبب د واجبېدو د حج بیت الله شریف هغه دیدار کول دي. و سبب وجوب صدقة الفطر، سبب د وجود د صدقة الفطر هغه رأس یمونه، دا هغه سر دی یمونه چې ته د هغه کفالت کوي. مونږ وویل نائم یا فایده رسوونکی یا کفالت کوونکی. ویلي علی هغه ته ته نږدې، مثلا کم سر چې دی زنده سره ستا په کور کې وي د هغه صدقة الفطر به ته ورکوې چې هغه کفالت ته کوې. نو دا هغه سر چې دی یعنې د زنده سر، دا صدقة الفطر سبب په دې کې واجب دی او دی علت دی. و سبب وجوب العشر الاراضي، او سبب د وجوب د عشر د هغه ځمکو لپاره النامية حقیقتا چې هغه فایده رسوونکي یعنې کښت ورکوونکي حقیقتا. و سبب وجوب الخراج الاراضي، او سبب د وادي یعنې دا تا دغه اسباب ښیي هغه واجبېدلو د خراج الاراضي هغه ځمکې چې اخراجات کوي الصالحه للزراعه چې هغه صالحه د زراعت لپاره، یعنې د کفارو ځمکه ده هغه تا نیولې دي، ورنه هغوی ذمیان دي په ټکس دي ترې نیولې دي، هغوی تا ته ټکس درکوي. بس که هغه کښت کوي که نه کوي تا ته به د هغوی ټکس ذمه درکوي. او بیا وایي اخر کې وایي بیا 40 نمبر صفحه کې وایي و سبب وجوب الوضوء، او سبب د واجبېدلو د اوداسه الصلاة عند البعض، مونځ دی په نزد د بعضو باندې وایي هغه وایي اودس لمانځه ته واجب دی، یعنې سبب پکې هغه مونځ دی، او د لمونځ ورته علت دی او سبب یې اودس دی. یعنې سبب چې کله ذکر سي مونځ، نو دې لپاره حکم د اوداسه دی. والحدث عند آخرین، او بیا اودس یاده په نیز د بعضو باندې، بعض بیا وایي نه چې کله ته بیا اودسه سي نو بیا به اودس کوې، یعنې بیا اودس دې نه بیا به لمانځه ته اودس کوې. وجوب الصلاة، او واجبېدل د لمانځه شرط، دا شرط دی
یعنې واجبېدل لمانځه شرط دی، سبب پکې هغه لمونځ دی او وجوب یې شرط دی. وسبب وجوب الغسل، او سبب د واجبېدلو د غسل یعنې غسل کمالت کې واجب دی. او بل وایي وسبب وجوب الغسل، سبب د واجبېدلو د غسل په څه باندې واجب دی؟ الحیض والنفاس والجنابة، په حیض او نفاس او جنابت باندې هغه غسل واجب دی. بیان موانع العله، مخکې یې تا ته ذکر کړه، ګوره سبب و شرط یې درته ذکر کوي، شروط یې هم درته ذکر کړه، سبب یې هم ذکر کړه. درېیم دی وایي والموانع، تا ته مخکې ویلي وه چې السبب والشرط والموانع، یعنې په حکم کې سبب شرط موانع درې سره ضروري دي. دی تا ته وایي بیان موانع العله، موانع د علت چې دي هغه درته بیانوي. والموانع اربعة، موانع چې دي دا څلور دي. اول مانع یمنع انعقاد العله، یو هغه مانع دی چې منع کوي هغه انعقاد یعنې شروع د علت هغه منع کوي. لکه مثال دی تا ته وایي که بیع الحر والمیتة والدم، لکه بیع د حر د ازادې ښځې بیع د سر نه حرامه ده، د دې انعقاد نه کېږي. والمیتة د مړې، حرمت علیکم المیتة والدم هم دا رقم بیان کړي، یعنې د دو په دو سره شروع نه کېږي، د دو انعقادي بیع ایښودل لا مانع د علت دی. ولې؟ فإن عدم المحلیة وی عدم محلیت، یعنې عدم د دې محلیت د دې شروع کول یمنع منع کوي انعقاد البیع، عقد د بیع، په دې سره عقد د بیع هغه منع کوي، یعنې هغه مانع چې هغه علت مانع کوي د هغه شروع بیخي منع ده، لکه مړه خرڅول یا وینه خرڅول یا ازاد. دویم دی وایي مانع یو هغه مانع دی یمنع چې منع کوي تمام العلت، تمام پوره د علت، یعنې علت پوره شوی نه وي بیا هم دی مانع ګرځي. که هلاک النصاب، لکه هلاکېدل د نصاب اثناء الحول، شاوخوا ته نږدې د کال. یمنع وجوب زکات، دا منع کوي واجبات زکات. مثلا یو چا 40 پسونه درلوده، 40 چیلي یا هغه چې 40 نصاب ته ورسېږي نو بیا د باندې زکات دی چې کال تېر شي. اوس 10 میاشتې ده دا ساتلي دي 11 میاشت کې 15 دانې یا 10 دانې ترېنه مړه شول، نو خو نصاب ختم شو، تمام العلت پوره نه شو، نو په دې کې زکات نشته. وایي مانع یمنع هغه مانع دی چې منع کوي تمام العلت، پوره د علت منع کوي چې علت پوره شوی نه وي. که هلاک نصاب، لکه هلاکېدل د نصاب د پوره کېدل، لکه یا نن سبا د پیسو مقدار چې اندازه ورته وکړي 250 تولې سپین زر چې انسان دا ورسېږي، یعنې څومره افغانۍ ترېنه جوړېږي چې بیا دی د زکات مستحق ګرځي چې هلته حساب ورته وشي چې د باندې بیا زکات کېږي. هغه نصاب کم شي ختم شي نو بیا دی تمام العله نه دی. یمنع وجوب زکات، دا منع کوي واجبوالی د زکات. درېیم مانع هغه مانع دی یمنع چې منع کوي ابتداء الحکم، شروع د حکم، یعنې یو بیع شوې ده کالبیع بشرط الخیار، لکه بیع په شرط د خیار کې. یمنع ثبوت الحکم، دا منع کوي ثابتوالی د حکم. مثلا یو چا بیع وکړله او دا یې وویله چې ته تر سبا پورې د دې اختیارمند یې، دا شی مې تا ته درکړی دی تر سبا پورې اختیار دی، که دې خوښ نه شو بیا یې راوړه. نو اوس تر سبا پورې هغه د دې حاکم نه دی، یعنې د دې مالک نه دی، ځکه اختیار ورکول سوی دی، یعنې ابتدا د حکم منع کوي. درېیم مانع ابتداء الحکم، هغه مانع دی چې منع کوي ابتدا د حکم. کالبیع، لکه بیع شرط، دا شرط کالبیع بشرط الخیار، لکه بیع د یو چا سره کول په شرط د خیار سره، یعنې د اختیار د لره دی. لکه البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، د هغه مخالف بیع کول، اختیار ورکول. یمنع ثبوت الحکم، دا ملکي، دا منع کوي ثابتوالی د ملکي، یعنې د هغه دپاره تر سبا پورې ملک نشته ځکه هغه ته اختیار ورکړی.
څلورم مانع هغه مانع ده یمنع دوام الحکم چې هغه منع کوي دوام د حکم یعنې همیشه والی د حکم که خیار البلوغ لکه اختیار البلوغ نکاح یمنع دا منع کوي دوام حکم نکاح همیشه والی د حکم نکاح یعنې یو چا د یو چا سره دوستي وکړله چې ګوره دوستي در سره کومه یعنې نکاح خپل لور په نکاح در کومه په دې شرط سره چې د بلوغ نه وروسته به بیا نکاح وي نو وایي دغه بلوغ ته رسېدل دا منع کوي دوام د حکم د نکاح یعنې به نکاح د بلوغ نه وروسته هغه شروع ده نو دا څه اسانه علتونه مثالونه وه بیان الوجوه الثمانية في دفع القياس وبالله تعالى التوفيق.